سلامونه ملګرو، هیله ده روغ جوړ او د صحت جامو کې به وي راته. نن ورځ بیا هم تاسو ته د یو نوو ویډیو سره راغلم. دغه ویډیو کې غواړم تاسو ته د ایکس امپایر ایرډراپ څخه د خپلو ټوکن وډرا کول صرافي ته او د هغه د نغدولو او خرڅولو په باره کې تاسو ته مکمل معلومات درکړم. نو راځئ دا ویډیو را سره تر پایه وګورئ او که چینل کې نوی چینل سبسکرایب ویډیو لایک در سره ملګرو لازمي وکړئ. راځئ ویډیو ته ځو. دوستانو تاسو به لومړی خپل ایکس امپایر مایننګ راواسکئ یا هغه د ایلون ماسک د مایننګ پروژه چې موږ یو نیمه میاشت مخکې دغه تاسو ته معرفي کړه. نو تاسو چې دا کله راوازه کړه بیا به د ایرډراپ برخې ته راشئ. دلته به ستاسو هغه د زحمت ثمره او ستاسو د زحمت نتیجه یې درکړي چې ما ته فعلا 8,550 ټوکن اویلیبل د وډرا لپاره دي او 9,000 باندې مې مخکې یو NFT اخیستې وه مې وډرا کړې وه او هغه مې هم $14 خرڅه کړه. نو تاسو به راشئ لومړی به همدې ځای کې خپل بیلنس وګورئ چې تاسو ته څومره ټوکن درکړل شوي. همدغه ټوکن به اوس موږ وډرا کوو صرافي ته او په 24 د اکتوبر دا لانچ کیږي. بیا به هلته موږ خرڅو چې مکمله طریقه تاسو ته ښیم. نو ملګرو فعلا ما سره دغه اندازه ټوکن دي او راځو اوس دا به وډرا کوو. وډرا لپاره به لاندې راشو، دلته ګورئ دغه ایکسچینجونو ته موږ کولی شو وډرا وکړو. په افغانستان کې ملګرو صرف موږ بایبیټ صرافي لرو چې بایبیټ افغانستان کې کار کوي او موږ دې ته لیږی سو. اوکې ایکس کار نه کوي افغانستان کې، بټګیټ هم کار نه کوي، ای بی آی کار کوي خو هغې نه بهتره بایبیټ ده. نو که څوک بایبیټ صرافي اکاونټ لري بایبیټ ته دې وډرا کړي او که نه لري او اکاونټ جوړولی شي اکاونټ دې جوړ کړي بهتره ده او که نه شي جوړولی بیا دې راشي نو هغې د ټون کیپر وایلټ ته وډرا وکړئ. ټون کیپر ته البته فعلا وډرا نه ده شروع او که زه راشم کلیک کړمه تاسو کولی شئ ټون کیپر کنیکټ کړئ، کنفرم یې کوئ او نور په تمه شئ. وډرا چې کله شروع شي تاسو ته ټون کیپر ته دا ټوکن درځي او ټون کیپر ته د وډرا لپاره 0.1 ټون کوین فیس کټئ خو صرافیو ته فیس نشته. ګورئ ټولې فری دي. نو زه دې ویډیو کې راځم تاسو ته دواړې طریقې ښیم. لومړی راځم بایبیټ صرافي ته وډرا کوو. بایبیټ صرافي په آپشن کلیک کوم، دلته به دغه آپشن ووهو او اوس به ځو بایبیټ صرافي ته. د بایبیټ صرافي یو آی ډي به راخلو. زه ځم بایبیټ صرافي ته. ښه نو ملګرو بایبیټ صرافۍ ته چې راغلی اکاونټ مو راواز که پورته به په دغه یو نښه ده په دې باندې کلیک واخلئ. په دې چې مو کلیک واخیسته ملګرو اوس دلته موږ ته د بایبیټ یو آی ډي راوړي. دا ګورئ یو آی ډي دلته د نوم څخه لاندې لیکلي. په دغه کاپي نښه کلیک کوو دا یو آی ډي موږ ته کاپي کیږي. دا چې مو کاپي کړه بیرته ځو ایکس امپایر ته. ښه نو دوستانو دلته چې راغلو لومړنی آپشن بایبیټ یو آی ډي دا به اوس دلته واچو. دا چې مو واچو بیرته ځو بایبیټ ایکسچینج ته او دلته به اوس د ډیپازټ ادرس راواخلو. اوس به ملګرو راشو دومه دوره کې د اسیسټ برخې یا ما وایلټ برخې باندې به کلیک کوو. دلته به اوس ډیپازټ باندې کلیک کوو. ډیپازټ چې مو کلیک کړه دلته ګورئ ډیپازټ کرپټو په دې برخه باندې کلیک اخلو او په دا پورته سرچ کې ورته ایکس لیکو. صحیح ده، ایکس لیکو، ایکس امپایر سرچ کړو. سرچ کې چې مو ملګرو ایکس ولیکو لاندې به راشو، لاندې راځو دلته لاندې شتون لري. صحیح ده، پورته نه راجګئ خو لاندې شتون لري. دغه ده ایکس امپایر. په دې باندې کلیک اخلو او ټون بلاک چین ورته لاندې انتخابو. دا اوکې کوو. دغه ډول یو صفحه راځي. دلته دا لومړي سر کې ګورئ وایلټ ادرس دا به کاپي کوو. دا چې مو کاپي کوو اوس بیا ځو ایکس امپایر ته. ښه نو ملګرو ایکس امپایر ته چې راغلو ادرس مو کاپي کړه. دلته ګورئ ایکس ډیپازټ ادرس به دلته ورته پیسټ کوو. پیسټ چې مو کړو درېیمه خانه کې میمو کوډ به اوس راشو بایبیټ ته. دلته ګورئ ادرس نه لاندې دا میمو کوډ د 25,493 مال لپاره دا به هم کاپي کوو. د دې کاپي کول بالکل مهم دی چې دا هم ور نه که زموږ ټوکن نه را رسیږي. راځو د میمو برخې ته دا هم ور پیسټ کوو. دغه د تکمیل شو. یو آی ډي ادرس میمو کوډ دا درې واړه به مطابق سم صحیح ورکړئ. چې ور مو کړو لاندې سیو اینډ چوز آپشن باندې کلیک کوو نو زموږ وډرا به ترسره شي. نو دغه د ملګرو زما بایبیټ صرافي ورته انتخاب کړه او وډرا مې هم دې صرافي ته ترې انتخاب کړه. اوس به دا وډرا موږ ته کله را رسیږي دلته ګورئ دوی په خپله لیکلي چې ډیپازټ سټارټ کېدل یعنې د ډیپازټونو شروع کېدل 18 د اکتوبر یعنې نن ورځ ترسره کیږي او اکتوبر په 23 باندې او ډیپازټونه سیدي بندیږي یعنې دا د ډیپازټ صفحه بندیږي. بیا څوک نشي کولی خپل ټوکن وډرا کړي او دلته لیکلي دي چې د اکتوبر البته ملګرو دغه تاریخ کې یو څه اشتباه سوي غلطي لیکلی. دلته د اکتوبر 12 یادونه کړې خو زما په نظر د اکتوبر په 24 زموږ بایبیټ ته دا ټوکن را رسیږي
او اکتوبر په 4 هم لانچ کیږي او موږ کولای شو چې بیا دا واخلو او خپل ټوکن بایبیټ کې USDT ته بدل کو USDT نور نقد کو. نو دغه ملګرو د دې مکمل معلومات ول چې څنګه دې څخه وډرا وکړو او څنګه وډرا لپاره ادرس ثبت کو او که چیرته موږ دا غلط ثبت کو دلته ګورئ ریسیټ آپشنز ته موږ کولی شو دا ریسیټ کول سره بل آپشن ثبت کو. نو فعلا ما بایبیټ انتخاب کو نو زما وډرا تر سره شو. نو په دغه ډول تاسو هم کولی شئ دې څخه وډرا وکړئ. څوک چې ټون کیپر ته غواړي ټون کیپر آپشن دې انتخاب کړي او څوک بایبیټ ته غواړي نو بایبیټ ته وډرا کولی